بسم الله الرحمن الرحیم. د اسمان په اوچتولو کې د الله تعالی آیاتونه او نشانی دي. آیات نشانی ودریدو او معجزې ته هم وایي. نو د الله تعالی په آیاتونو باندې د پوهېدلو دپاره باید چې هم په قرآن کې او هم په کائناتو کې د الله تعالی په هر آیات باندې ودرېږو، غور او فکر پې وکړو او ځان پې پوه کړو. نو راځو د الله تعالی په آسماني آیاتونو باندې ودرېږو او غور او فکر پکې کوو. ساینس چې د 21مې پېړۍ پورې څومره تحقیقات او ډسکوري کړي دي، صرف د اول اسمان په باره کې دي چې د ټولو کائناتو 4% کېږي. یعنی د اوسه پورې صرف 4% کائنات د ساینس په واسطه مشاهده شوي دي. خو اول اسمان هم د اوسه پورې پوره مشاهده شوی نه دی. یا په بل عبارت د اوسه پورې 4% کائنات معلوم یا مشاهده شوي او 96% کائنات نامعلوم دي. که غور او فکر وکړو د ټولو کائناتو په مقایسه د ساینس معلومات ډیر محدود او کم دي. او دا خو د چا په فکر کې هم نه راځي چې ګینې انسان به د اول اسمان نه وځي او نورو 6 اسمانونو کې به تحقیقات او ریسرچ وکړي. نو راځو په دې 4% مشاهده شوي کائناتو باندې په لنډ ډول رڼا او نظر اچو. په یاد ولرئ چې زه او ته هم د کائناتو یوه حصه یو. که موږ د خپل وجود لویوالی د ټولې ځمکې د لویوالي سره مقایسه کو، نو زموږ د وجود لویوالی د ځمکې د لویوالي په مقابل کې د یوې ذرې یا اټوم حیثیت لري. لمر د ځمکې نه 14 لکه وارې لوی دی او زموږ ځمکه د سولر سیستم یا شمسي نظام یوه برخه ده. سولر سیستم لمر او د لمر مربوطه سیارو یا پلانټس ته وایي. نو که زموږ د ځمکې لویوالی د سولر سیستم یا شمسي نظام د لویوالي سره مقایسه کو، نو د ځمکې لویوالی د شمسي نظام یا سولر سیستم د لویوالي په مقابل کې د یوې نقطې یا ډاټ حیثیت لري. او زموږ سولر سیستم یا شمسي نظام بیا د ملکی وی د ګلکسي یا کهکشان یوه برخه ده. او د ملکی وی په ګلکسي کې زموږ د سولر سیستم په شان 400 بیلیونه یا میلیارد نور سولر سیستمونه موجود دي. 1 بیلیون زر میلیونه کېږي. نو که چیرته زموږ د سولر سیستم لویوالی د ملکی وی د ګلکسي د لویوالي سره مقایسه شي، نو زموږ د سولر سیستم لویوالی به د ملکی وی د ګلکسي د لویوالي په مقابل کې د یوې نقطې حیثیت ولري. او همدارنګه په مشاهده شوي کائناتو کې 200 بیلیون نورې ګلکسي هم موجود دي. نو که چیرته زموږ د کهکشان یا ملکی وی ګلکسي لویوالی
د دې 4% مشاهده شوو کائناتو د لویوالي سره مقایسه شي، نو د ملکی وی د ګلکسي لویوالی د دې 4% مشاهده شوو کائناتو د لویوالي په مقابل کې د یوې نقطې حیثیت لري. فکر وکئ، ساینسدانان وایي چې د بحرونو په غاړو او خواوشا کې چې څومره د شګو دانې دي، د دې نه په اسمان کې ستوري ډیر دي، او ټول ستوري او د هغوی مربوطه سیارې، سپوږمۍ، سولر سیسټمونه یا شمسي نظامونه او ګلکسیز یا کهکشانونه په خپلو مدارونو یا اوربیټونو کې په ډیرو زیاتو سپیډونو سره په حرکت کې دي، او هر یو په یو وخت کې په څو قسمه حرکتونو کې دي. مثلا ځمکه په یو وخت کې هم د خپل اکسس یا محور نه تاویږي، او هم د لمر نه تاویږي، او هم د ملکی وی ګلکسي د مرکز نه د سولر سیستم سره تاویږي. مګر د تعداد د دومره زیاتوالی او زیاتو سرعتونو سره بیا هم نه یو ستوری یا پلانټ د اوربیټ یا لارې نه بې ځایه کیږي او نه یو د بل سره ټکر کوي، سره د دې چې کله کله یوه ګلکسي یا کهکشان د سوونو بیلیونو ستورو او زیاتو سپیډونو سره په بله ګلکسي یا کهکشان ورشي، خو په غیر د کم ټکر نه یو د بل نه په خیر او خیریت سره تیر شي. دا چې دا دومره زیات ستوري، سیارې، سپوږمیګانې، سولر سیستمونه او ګلکسیز څنګه په اسمان یا سپیس کې په خپلو ځایونو او اوربیټونو یا لارو کې کلک دي، او نه د مدار یا اوربیټ نه وځي او نه یو د بل سره ټکر کوي، دا میخانیکیت یا تخنیک او راز هم اوس د ماډرن ساینس په واسطه ډسکور او ښکاره شو. خو د دې میخانیکیت او راز د تشریح کولو نه مخکې د خپل وړکتوب یو څه معلومات در سره شریکوم. البته اوسني ماشومان خو د ټابلیټ، موبایل او ټي وي سره لوبې کوي، مګر 560 کاله مخکې دا شیان نه وو. نو په هغې وخت کې زمونږ یوه لوبه دا وه چې د مقناطیس سره به موږ لوبې کولې. هغه داسې چې د مقناطیس یوه ټوټه به مو د کاغذ لاندې ونیوله او د کاغذ د پاسه به موږ یوه ستن واچوله، نو د کاغذ لاندې به چې مو هرې خوا د مقناطیس ته حرکت ورکولو، نو د کاغذ د پاسه به ستن هماغې خوا ته حرکت کولو، او که چیرته 2 مقناطیس یو د کاغذ په یوه خوا او بل د کاغذ په بله خوا کې ونیول شي، نو د هرې خوا مقناطیسي قوه چې زیاته شي، نو ستن به هغې خوا ته حرکت وکړي. خو که چیرته د دواړو خواو مقناطیس داسې موقعیت ته راوستل شي او داسې بالانس شي چې په ستن د دواړو خواو نه مساوي قوه وارد شي، نو په دې صورت کې به ستن یوې خوا ته هم نځي او د دواړو مقناطیسو په منځ کې به وي. اوس که 2 نورې مقناطیسي ټوټې راواخلو او یوه د کاغذ نه لاندې او بله د کاغذ د پاسه ونیسو، او دا هم داسې توازن او بالانس برابر کړو چې په ستن د دواړو خواو نه مساوي قوې وارد شي، نو اوس که کاغذ لرې شي، نو ستن به په هوا کې مغلق او ځوړنده پاتې شي او یوې خوا ته به هم نځي، مګر د 4 خواو نه
د مقناطیسي قوو دا قسم توازن او بالانسنګ جوړول دومره آسان کار هم نه دی. نو ساینس اوس دا معلومه کړې ده چې په اسمان کې ستوري، سیارې، سپوږمۍ، سولر سیستمونه یا شمسي نظامونه او ټول کهکشانونه د مقناطیسي قوو یا میګناټیک فورس د توازن او بالانس په واسطه په خپلو مدارونو یا اوربیټونو کې ټینګ دی او ګرځي. او دا بالانس او توازن دومره دقیق او حساس محاسبه شوی دی چې ستوري، سیارې، سولر سیستمونه او ګلکسیګانې سره د دې چې په ډیر زیاتو سپیډونو سره په حرکت کې دي، خو په هر سپیډ، هر موقعیت او هر حالت کې نوموړی توازن او بالانس تغییر نه کوي او تل ثابت وي. او که فرضاً په دې بالانس کې ډیر معمولی تغییر او فرق راشي، نو په 1 سکند کې به کائنات دړې وړې شي. په دنیا کې د دې مثال میګلیف ټرین یا میګنیټیک لیویټیشن ټرین دی چې د مقناطیسي قوې یا میګنیټیک فورس په واسطه د پټلۍ نه جګیږي او په هوا کې حرکت کوي. او د استکاک یا فریکشن د کموالي په وجه ډیر تیز ځي چې په جاپان او چین کې د 600 کیلومتر په 1 ساعت کې سپیډ پورې جوړ شوي دي. نو په اسمان کې په بې حسابه ستورو یا سټارز او سیارو یا پلانټس کې د مقناطیسي قوو یا میګنیټیک فورس توازن او بالانس کول او د دې توازن او بالانس په دوامدار ډول ثابت ساتل او کنټرولول د الله تعالی د وجود آیات او نشانی دي چې د دې آسمانی آیات د تشریح او تفسیر په واسطه کولی شو چې د سورة الرحمن 2 نمبر آیات په تفسیر پوه شو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والسماء رفعها ووضع الميزان صدق الله العظیم. او الله تعالی اسمان اوچت کړو او بالانس او توازن قائم کړو. نو 1400 کلونه مخکې په قرآن کریم کې د داسې حقیقت ذکر کول کم چې د ساینس په واسطه وس کشف او معلوم شو، دا د دې ثبوت دی چې قرآن کریم د الله تعالی مبارک کلام دی، ځکه چې 1400 کلونه مخکې د خالق نه پرته یو انسان ته هم د اسمان او سپیس په باره کې معلومات نه وو. په آخر کې د ټولو ملحدینو یا ایټیسو او اګناستیک یا شکمنو څخه هیله کوم چې بې ځایه بحثونه او ضد دې پرېږدي، په خپل نفس دې رحم وکړي، په الله دې د زړه د کومې ایمان راوړي او د دوزخ نه د بچ کېدو او جنت ته د تلو کوشش دې وکړي. او که داسې ونه کړي، نو کله چې د زنکدن په وخت کې د مرګ ملایکې وګوري، نو بیا به ارمان کوي او هیڅ به نشي کولی. وما علینا الا البلاغ المبین. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.